دا مسجد قبا ده. مسجد قبا د اسلام د سپېڅلي تاریخ هغه اولنی مسجد ده کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په لاس باندې جوړ شو. دا مسجد اکثره خلک په دا باندې نه دي خبر چې د اسلام په تاریخ کې تر ټولو اول کم مسجد و چې د هغه بنا نبی علیه الصلاة والسلام سره له صحابه کرامو وکړه. نو دغه مسجد د خلک اکثره غلط دي مسجد نبوي چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ده هغه د اسلام د تاریخ اول مسجد بولي. نه نه نه، د اسلام د تاریخ تر ټولو اولنی مسجد هغه دا ده کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکې را روان سو د 8 ورځو د شپو سفر یې وکړو له حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه سره دا د هجرت تاریخ درشایم. نو دوی را ورسېدل دغې محلې ته دغ کلي ته قبا ویل هغه ټیم. دا د قبا کلی ده د مدینې له ښاره د پښو په مزل باندې چې سړی په پښو له مسجد نبوي را روان سي یا د مدینې له ښاره را روان سي تقریبا په 15 منټه تر 28 منټه دا په معمول چې کوم موږ ستاسو تګ ده په هغې کې سړی را رسېږي. دا د اسلام د تاریخ اول مسجد ده. نبی علیه الصلاة والسلام دلته ودرېدو مدینې ته نه سو داخل. په هغه کې حکمت څه و؟ حضرت علي کرم الله وجهه رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې ایښی و چې دا د خلکو امانتونه به ورکوې او د خلکو له ما سره پیسې پرتې دي دا امانتونه به ته په مکه کې حواله کې بیا به ته را روان سې. 3 ورځې حضرت علي کرم الله وجهه هلته وکړې په مکه کې. حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان سو. دوی چې کله را ورسېدل موږ ته راغو د مدینې ښار ته یثرب ته نه داخلیږو تر څو چې علي کرم الله وجهه نه را رسېدلی. نو چې کله حضرت علي کرم الله وجهه را ورسېدو بیا دوی له دغه مسجده روان سو د مدینې د ښار په لور. راځئ مسجد دننه ګورو. دا دننه مسجد قبا دی. مسجد قبا د نبی علیه الصلاة والسلام د اسلام د تاریخ اولنی مسجد. دا دننه نظاره ده د اسلام د تاریخ تر ټولو اولنی مسجد. خلک راځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یاد تازه کوي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دا مسجد کې لمونځ کړی دی. نو هر سړی راځي 2 رکعته نفل د ثواب په نیت سره کوي. دویمه خبره که چیرې تاسې الله رب العزت راوستی مسجد قبا ته خامخا راسئ. کم سړی چې د مسجد قبا ته په دا نیت سره ورغی چې هغه د هغه دیدار وکړي په هغې کې 2 رکعته نفل وکړي الله پاک به د یو عمرې ثواب ورنصیب کړي. الله پاک د مسجد قبا په راتګ سره سړي ته پوره د یو قبول عمرې ثواب ورکړي. الله پاک تاسو ته دا توان درکړو چې رالی مدینې شریف لازمي مسجد قبا ته راسي. موټران هم چلیږي په پښو باندې هم سړی راتلی سي. 15 تر 28 منټه مزل ده او مخته ځو. صحابه کرامو د دغ په تعمیر کې د دغ په بنا کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي. دلته شاوخوا د کجورو باغونه هم وو. اوس هم داسې خال خال ښکارېږي. هاخوا ته باقاعده سمه بیاله به ایښي او باغونه دي د خرما باقاعده. او حکومت ډېر کار کړی ده. پارکونه هم ورسره جوړ کړي دي او له مسجد قبا سره بیا داسې تر مسجد نبوي د مخامخ چې کوم تاسو ته غر ښکارېږي دغه غر د غره په لمن کې د مدینې شریف ښار پروت ده. تر هغه ځایه پورې باقاعده فوټپات ده او داسې روډونه ایستل شوي دي. ویژن 2030 یو پروګرام ده. دا د اوس چې کوم حکومت ده د اوس ولی عهد شاه محمد په غربي نړۍ کې MBS ورته یایي محمد بن سلیمان دا یو ویژن لري چې سعودي چونکې د سعودي عرب چې کوم معیشت ده د معاشو چې کوم ډیپنډ هغه په تیلو باندې ده او د دنیا اوس دا کوشش ده چې تیل داسې سټیج ته راولي دنیا د الکتریک خواته روانه ده. د الکتریک موټران را روان دي، الکتریک ماشینان را روان دي چې د تیلو انحصار ختم سي. ورکم سي اوپیک ده. اوپیک هغه ملکونه دي چې هغه تیل لري هغه غربي نړۍ کله کله د تیلو په وجه په پریشر کې راولي
او د تیلو قیمتونه کله پورته کله ښکته کړي. نو اوس غربي نړۍ دا کوشش کوي چې دا د تیلو چې کوم اهمیت ته دا ور ختم کړي او دغه په ځای باندې د بجلی شیان جوړ کړي. نو ام بي اس کوم محمد بن سلیمان چې ده هغه دا ویژن لري که دنیا بدلیږي نو باید چې موږ هم بدل سو. موږ انحصار د خلکو چې کوم سیلانیان را روان دي د سیلانیانو په پیسو باندې یا نورې داسې فکټریانې ولګوو تاکې که چیرې دنیا له تیلو لرې سي او د تیلو په مارکیټ کې ویلیو پاته نه سي نو موږ به یو صنعتي ملک یو. موږ به داسې ترتیب جوړوو چې موږ د دنیا سره قدم په قدم کښېږدو او له صنعته بیا کار واخلو. داسې نه چې د تیلو اهمیت کم سي له هغه سره زموږ د ملک هم اهمیت کم سي. نو دا خو دا ډېر ښه سوچ دوی نوم ورکړی دی ویژن 2030. نو ویژن ملکونه هم ږدي ویژن انسانان هم ږدي. زه اکثره تاسو ته د ویژن خبره کوم په ژوند کې ویژن کښېږدي په ژوند کې دا ویژن کښېږدي چې را روان 2 کاله بعد به په 2 کاله کې به زه دا ټارګېټ زما وي او په را روان 15 کاله کې به زه د دغه ټارګېټ د دغه هدف حصول کوم. نو الله پاک د زموږ تاسې په حال باندې رحم وکړي. دا ستاسې مسجد قبا د دیدار یې وکړئ که خدای راوستی لازمي ورته راسئ.